د واده نه پس هغه کومې غلطیانې دي، داسې یو څو غلطیانې چې نوي واده کړي ځوانان او جینکۍ هغه کوي، په هغه سره بیا د دوی وجود هم غټېږي او دوی به په صحیح طریقه باندې د کوروالي هغه حق نشي ادا کولی. دغه غلطیانو نه تاسو خبروو، ضرور دا ویډیو تر اخره وګورئ. ممکن ستاسو دپاره په دې ویډیو کې ډېر داسې نوي معلومات او نوي انفارمیشن وي چې تاسو د هغې په مرسته باندې ډېر ښه ژوند مخته بوځئ. نو قدرمنو، په هغې کې لومړی چې ګوره تاسو وګورئ، کله چې یو هلک او جینۍ واده وکړي، نو که تاسو د واده نه مخکې د هغوی زندګۍ ته وګورئ، هغوی یو قسم خوراکونه کوي، د واده کولو سره سمدست د هغوی خوراکونه بدل شي، ځکه چې هلک هم داسې وي چې ډېر ګرم وي، ډېر په توده کې وي او خپلې ښځې ته خپلې مېرمنې ته هم پټ پټ خوراکونه راوړي چې هغه ګرم خوراکونه وي، یا کباب یا سره کړي چرګان یا کبان. او یا کوم خلک چې په ښار کې اوسېږي، هغوی اکثره وخت بیا هوټلونو ته چکرې وهي. په هوټلونو کې هغوی داسې فاسټ فوډ خوري چې د هغه خوراک په مرسته باندې د دوی د جسم کلسترول او ټرایګلیسیراید زیاتېږي، په دې وجه باندې دوی وجود کې چربي زیاتېږي. او بله خبره دا چې دا هم ډېر ضروري ده چې د واده نه پس چې کله دوی کوروالي ته زړه وي، په کومه شپه باندې کوروالي کول غواړي، پکار ده چې په هغه شپه باندې روټۍ کمه وخوري. او که روټۍ ته د دوی ډېر هم زړه کېږي، نو بیا دې د شپې په اخري حصه کې، یعنې کوم ټایم کې چې مونځ کېږي د هغې نه 2 ګنټې مخکې، یعنې د سهار مونځ چې کېږي هغې نه 2 ساعته یا 2 ګنټې مخکې دوی خپل منځ کې معامله وکړي. نو کوم د شپې چې دوی خوراک کړی وي، هغه خوراک به یې مخکې نه هضم شوی وي. یا دا خبره دې په یاد وساتي چې که دوی کوروالي ته نیت وي، نو پکار ده چې دوی بالکل لږه روټۍ وخوري، او دغه لږه روټۍ نه پس د شپې چې 12 یا 1 بجې شي، نو بیا دې کوروالي وکړي، بیا څه نقصان نه کوي. البته د خوراک نه پس سمدست کوروالي کول ډېرې زیاتې بیماریانې، ډېر زیات نقصانات ورکولی شي، چې په هغې کې ټولو نه لوی نقصان دا دی چې د هغوی د وجود غټېدل دي. د ښځې او د سړي د دواړو وجود یو بې ډوله غټېږي او بیا ډېر زیات بد ښکاري. او بله خبره دا چې کوروالی هم په صحیح طریقې سره نشي کولی، نه ترې صحیح خوند اخیستلی شي.